او د بعضو خلکو دا د دنیا دا ژوند داسې تیر شي یو سړی د هغه ته یو مقبر کې یو کمرې ته وردنده کې ورته دی کې لال جواهرات دي پیسېګانې دي پکې او ډالر دي او هر څه پکې دي او تاله ما یو 3 غنټې ټایم درکړه د دې کمرې نه چې څومره هر سره ایستې شي هغه راوباسه چې تا ته څومره هر سره وکړل دا ټول به ستا وي او په هغې کې یو بهترین قالین او پوم هم پکې پروت دي نو زمونږ د بعضو خلکو د دنیا ته د راتلو مثال داسې شي چې هغه دنیا ته راشي کمرې ته وردنده شي دی وګوري هر طرف ته لال جواهرات دي پکې پیسې دي پکې ډېر شیزونه دي پکې ډېر زیات خوشحاله شي نو دی هغه پوم کې چې دی ټوپونه شروع کړي پوم کې ټوپونه شروع کړي به دی یو څو منټه لګي په هغې کې خپله خواري کوي او بس ناګانه ستړي شي په هغې کې څه سامان یې روغ کړي څه یې روغ کړي نه بس نو چې ځان ډېر ستړي کړي په هغه پوم کې دله خوب ورشي پروز او دقه ټایم کې د ده دا ټایم برابر شي او آواز ورته وکړي هغه مالک چې چا کمرې ته وردنده کړي بادشاه چې راځه بس تا ټایم پوره دی 3 غنټې ټایم مې درکړ و هغې نه تا هېڅ هم رونق کړل د کمرې نه او دی چې څنګه وي د غفلت د دغه خوب نه راپاسې وي دی لاس ورچوي لال جواهراتو ته پیسو ته او دې شیزونو ته هغه مالک ورته نه بس تا ټایم پوره دی تاله ما یو 3 غنټې ټایم درکړو چې د دې کمرې نه څومره سره وښکې چې دا ټول بس ستا وي اوس هغه وایي نه خیر یو شیز خو بار کوي نه بس ټایم پوره دی نو زمونږ د ټولو انسانانو د دنیا ته هم دقه شانتې الله ربالعزت رالیږلي چې تاسو په دې کې خپل آخرت ښکلی جوړ کړئ لیکن موږ د غفلت هغه قوم کې داسې ورننوتو چې هغې کې موږ لا پراته یو او یکدم چې مرګ راشي بیا خلک سړی وایي لکه توبه وباسم لږ صبر راته وکړه لږ شان صبر وکړه یو 2 رکعته نفل کوم نه بس اسرائیل چې راشي ورته بیا ستا ټایم پوره شوی دی بس اوس په ته یو شیز له به هم لاس نه وړې یو شیز له به هم ته اوس څه کې لاس په وله نه وړې نو مختصر شانتې ژوند له الله رالیږلي و هغه رانه غفلت کې خدای مکه تېر شي بیا به ډېر لوی نقصان وشي